اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو پښتنو ورونو خویندو، لامو تر باسینه پښتنه خاوره د پښتون قوم داسې شاملات دي چې د دې شاملاتو لاسته راتلو نه هر پښتون او د هغه نسلونه په خپله پښتنه خاوره د شتمنۍ او د خوشحالۍ ژوند تیرولی شي. د دې شاملاتو لاسته راوړلو دپاره به هر پښتون خامخا تر خپل وسه څه نه څه کوشش کوي. لږ تر لږه خامخا به دا غږ په جار پورته کوي چې دا پښتنه خاوره د پښتون قوم شاملات دي، د پښتون قوم برخه ده او د دې په هر څه اولنی حق د پښتو او پښتون دی. قدرمنو پښتنو ورونو خویندو، د دې شاملاتو لاسته راوړلو دپاره به خامخا د آګاهۍ، جرګې او پاڅون لار خپلول پکار وي. د خپلواک پښتونستان غورځنګ لار به خپلول غواړي. خامخا به په جار دا غږ پورته کول غواړي چې لامو د رباسینه پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده او د دې په هر څه اولنی حق د پښتو او پښتون دی. والسلام. ژوندی دې وي پښتون قوم، ژوندی دې وي خپلواک پښتونستان غورځنګ.